د ولسی جرګې غړي شګوفه نورزی څوک دا چیرته لوی شوي او د خپل ژوند په اړه څه وایي. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. د ویډیو له مخه زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازی شګوفه نورزی وایي چې په کرکټ لوبغاړو کې د اصغر افغان توپوهنه خوښیږي او همداراز په فلمونو کې بیا د چارلی چپلن او امیر خان فلمونه ډیر خوښیږي. نوموړی همداراز وایي چې د ښځو او ځوانانو لپاره ډیر پلانونه لري ترڅو ښځو ته داسې اقتصادي لارې چارې برابر کړي چې هغوی خپل اقتصاد ښه کړي. همداراز وایي چې په اوس وخت کې باید ځوانانو او ښځو ته ډیر پام وشي. په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازي شګوفه نورزی د شمشاد خصوصي تلویزیون سره په یوه مرکه کې وویل چې د ولی جان لور ده چې 1491 کال کې د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې زیږېدلې ده. نوموړې په 1492 کې ښوونځی خلاص کړ او په کال 1495 کې د هلمند د طب متوسط او په 1490 کې بیا د حقوقو او سیاسي علومو له پوهنځي څخه فارغه شوې ده. نوموړی اوس مهال په کابل کې ژوند کوي او ویل کېږي چې په کابل کې په سیاسي علومو کې ماسټري هم کوي. نوموړی چې په ښوونځي کې زده کړیاله وه نو له هغه وخت راهیسې په مدني فعالیت پیل کړی و. د زده کړو ترڅنګ یې همداراز بلها کارونه ترسره کړي دي چې ځینې په لنډ ډول دلته یادوو. شګوفه نورزی په کال 1493 کې د یو کال لپاره د ښوونکي په حیث دنده ترسره کړې ده. د 3 کالو او 2 میاشتو لپاره یې د سولې او دیموکراسۍ په یو شانواري دفتر ولایتي مشرې په حیث کار کړی دی. نوموړی په دغه دنده کې د ښځو لپاره د عدالت تر 90 پورې قضیې حل او فصل کړي دي. د ښځو د پرمختګ او ژوند ښه والي لپاره یې خدمتونه ترسره کړي. په دولتي ادارو کې د ښځو د شمیر د زیاتوالي لپاره یې هڅې کړي دي. دولتي او غیر دولتي ادارو ته د کار موندنې لپاره یې ښځې ورپېژندلې دي. د ښځو د مالي حالت په ښه کولو کې پراخه مرسته کړې ده. همداراز د ښځو او نارینه‌و د ظرفیت لوړونې لپاره یې ټریننګونه برابر کړي دي او د سولې او امنیت په برخه کې کار کړی دی. د ښځو د حقوقو او سولې په برخه کې په ډیرو لاریونونو او کنفرانسونو کې هم ګډون کړی دی. نوموړی 2 کاله د سولې د عالي شورا د ولایتي دفتر غړې وه. د ټولنې د اصلاح او سمون لپاره یې په مطبوعاتو کې تل غږ پورته کړی دی او د 1490 کال د ولسی جرګې په ټاکنو کې د هلمند ولایت څخه بریالۍ شوې ده. هغه همداراز د ولسی جرګې په اړه د خلکو د شکایتونو په اړه وایي چې د ولسی جرګې پخوانیو غړو کومې کړنې ولس ولیدلې نو ولس له ولسی جرګې څخه شکایتونه کوي ځکه خلکو چې له وکیلانو کوم توقعات درلودل هغسې کار یې ونه کړ. ډیرو وکیلانو د ملي ګټو په ځای خپلو شخصي ګټو ته ترجیح ورکړه. نو همدا لامل و چې زموږ خلک ناامیده شو. خو اوس زه خوشحاله یم ځکه خلکو یو ځل بیا په نوو وکیلانو باور وکړو نو ډیر نوي کسان ولسی جرګې ته راغلي دي. نوموړی په ولسی جرګه کې د ښځو په اړه وایي چې په شخصي ډول داسې څه احساس نه کوي چې کمزورې ده. هغه وایي چې په ولسی جرګه کې موږ ټول یو ډول یو او نور وکیلان هم د ښځو ډیر درناوی کوي. خو نوموړی وایي چې په قانون کې یو څه شته چې د ښځو اړوند کوم قانون دی هغه په سم ډول نه تطبیق کیږي. نوموړی د ځان په اړه وایي چې جنګ یې نه خوښیږي او هیڅکله هم له چا سره د جنګ هڅه نه کوي. هغه وایي چې ډېره نوې مجبوره شوې نو له چا سره لفظي شخړه هم نه کوي. ښاغلي نورزی وایي چې د مطالعې ترڅنګ فلمونه هم ګوري او د چارلی چپلن او امیر خان فلمونه یې بیا ډېر خوښیږي. هغه همداراز وایي چې کله ناکله کامیډي فلمونه هم ګوري خو د تفریح ترڅنګ یې زیات پام دې ته هم وي چې خارجي ژبه زده کړي. نوموړی په خپل پیغام کې په ټولو ولسونو غږ وکړ چې موږ په ډېر حساس وخت کې قرار لرو. د سولې خبرې روانې دي او هر څه پرېکړه چې کېږي نو زموږ په سر به کېږي. هغه وایي چې ټولو خلکو نه مې غوښتنه ده چې غلي دي نه کیني ځان دې بېطرفه کوي نه بلکې د سولې په پروسه کې دې خپل ځانونه شامل کړي. دوستانو دا د ولسی جرګې غړي شګوفه نورزی په اړه معلومات چې تاسو سره مو شریک کړل. له نورو په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.